ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د عامه روغتیا وزارت وايي افغانستان کې یوازې 23 سلنه افغانان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وايي چې د هیواد په ډیرو برخو کې په ځانګړي ډول په کلیو کې د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي او ساري ناروغیو له پراختیا سره د ماشومانو د مړینې کچه هم لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وینامه په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز به هم د امنیت شورا د غونډې په یوه برخه کې خپل راپور وړاندې کړي. محمد حنیف اتمر د یوه دولتي پلاوي په مشرۍ نوې ډیلي ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلي دي چې ښاغلي اتمر به نوې ډیلي ته د خپل 3 ورځني سفر پر مهال له خپل هندي سیال اس جے شنکر او د ملي امنیت د سلاکار اجیت دووال په ګډون له نورو چارواکو سره هم وګوري. او یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو په کابل ته د امریکا دفاع وزیر په ناڅاپي سفر تبصرې کړي. طالبانو د امریکا له جو بایډن غوښتي دي چې د دوحې هوکړه په بشپړ توګه عملي کړي. خو بلومبرګ خپل لیکنه کې د آی بي سي تلویزیون سره د بایډن وروستۍ مرکې ته اشارې کړي دي چې وایي د روان کال تر مې میاشتې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل ممکن خو ستونزمن دي.